عبید ابن فیروز دا یو تابعی دا هغه صحابي ته لاړ برا ابن عازب رضی الله تعالی دا دی خلکو د صحابه ډیر بختور دور لیدل خپلم بختور نو عبید ابن فیروز ورغله او ته وی چې کوم څاروي په قربانوي کې جایز نه ده چې موږ دغه نه ځان وساتو عبید ابن فیروز چې دا خبره برا ابن عازب رضی الله تعالی فرمایل قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ موږ ته ودرېدل د بیان د پاره د تذکیر د پاره د خطبه د پاره ودرېدل خو بیا دا ګوت اشاره خو برا ابن عازب رضی الله اولنا ادب کوي وته وی اصابعي اقصر من اصابعي اما دا ګوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوت نه وړي دي رسول الله ډېر خاصه ګوت وانامل اقصر من انامله اما د ګوت دا بندونم د نبی صلی الله علیه وسلم نه واړه دي اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ګوت اس کے تو اشاره ہوگا اربع لا تجوز فی الضحايا قربانی کې څلور قسمه څاروي چې چا کې دا څلور عیبونه نه پدې کې یو عیب هم راغله دې څاروي باندې قربانی نه کوي اولنۍ العوراء بین عورها هغه په یو سترګې باندې وړون څاروي چې هغه د اډونواله بالکل ښکار لري نه پته لګي یاره دا څاروي چې دا خړون ده او سترګې نشته نو دا څاروي نه ځان وساته دې ځوانه قربانی تماخله دویم هغه العرجاء پخپی باندې ګډ څاروي بینو زلعها چې هغه دا ګډواله بالکل ښکار پته لګي دا څاروي خو ګډ ده نو په دې باندې قرباني مکوا دریم المریضه تبین مرضها هغه بیمار څاروي چې پته لګي چې دا بیمار ده هغه مخکې کلونو کې ورونو داسې و دا زناورو کې داسې غټه غټه غوټي براوته ناغه شالر نه لیده پته لګیدا چې دا بیمار دی او څاروي بیماری ښکاروي نو دې څاروي باندې قرباني مکوا دې نزان وساده او څلورم الکثیر التي لا تنقى هغه ډیر خوار او ټپ چې هغه په دې اډوکو کې دا نالۍ او مغز ختم شوی دا څاروي دومره کمزوري باندې او دا د طب عالم نه نو معنا چې واقعا دغه څاروي غوښه د انسان لپاره فائدہ نه کوي نقصان دي جوړي د رسول الله په سنتو باندې په دین باندې عمل وکړو دنیا هم خاصه کیږي آخرت هم خاصه کیږي